السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو نوی ولاګ کې بیا هم ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې ټول به ښه یاست. نن په دې ولاګ کې تاسو سره د نن ورځې د سهار ناشته ویډیو شریکوم چې ما نن څه تیار کړل. زه چې کله وخت ولرم او مصروفه نه وم نو ماشومان دپاره یو څه ناڅه خاص حتمن جوړوم. نو هیله ده تر اخره راسره واوسئ. شروعات مې له دې نه وکړل چې اول مې د پراټو دپاره اوړه وغږل چې 3 پیالې اوړه مې په یو لوښي کې واچول، ورپسې مې یوه وړه قاشغه مالګه، لږه بوره او یو ګیلاس اوبه هم پکې واچولې. اوبه به مې د ضرورت په اندازه بیا ور اضافه کړلې. لږ مې غوړي هم په سر واچول تر څو اوړه لاس پورې وننښلي او نرم اوړه مې وغږل. بیا مې تقریبا 10 دقیقو دپاره پرېښودل چې ځان ونیسي. پراټې زما د ژوند ملګري ډېر خوښیږي، نو هره ورځ ما سره وخت نه وي چې ورته جوړې کړم. نو هر وخت چې وخت ولرم تیارې ډېرې جوړوم، بیا یې فریز کوم او دلته به تاسو سره هم شریک کړم چې څنګه کولی شئ پراټې تیارې جوړې کړئ او بیا یې فریز کړئ او د ضرورت په وخت یې سرې کړئ. نو 10 دقیقې بعد مې بیا اوړه نه وړې پیړۍ جوړې کړلې چې دې نه تقریبا 9 دانې پیړۍ جوړې شوې. دې نه بیا 3 دانې پخوم او 4 دانې سبا دپاره فریز کوم. پیړۍ مې چې جوړې کړلې نو دا مې هم دوباره پرېښودل چې لږ ځان ونیسي. داسې به یې بیا هوارول اسان شي، که د فتنې هوار کړم نو صحیح هوارېږي نه. دا چې زما د ماشومانو پراټې ډېرې نه خوښیږي او د هفتې په آخر کې زه عموما د هغوی د خوښې یو شی پخوم. نو په دې هفته کې مې د هغوی په فرمایش پراټې ته ورته یو شی چې ورته کریپس وایي جوړ کړل. د دې لپاره مې یو لوښي کې 2 پیاله اوړه، لږه مالګه، 2 دانې هګۍ او 1 پیاله شیدې واچولې. ښه مې سره مکس کړل او دغسې اوړه مې جوړ کړل. د دې اوړه دغسې رنګ جوړیږي. دا مې بیا یو څنګ ته کېښودل او پراټې جوړول مې شروع کړل چې یو پیړۍ مې راواخیستله او هواره مې کړله. پیړۍ چې ښه صحیح هواره شوه بیا مې کوچ پرې ووهلو. پراټو کې غوړي هم کارول کېږي، ولې کوچ سره ښه نرم او پاسته راځي، نو زه ځکه همیشه کوچ کاروم. لږ مې بیا اوړه هم پرې وشیندل او بیا مې دغسې تاو کړ. زه پراټې عموما په دغه 2 شکله چې تاسو ګورئ په دغه دواړه شکلونه یې جوړوم. که چیرې تاسو جوړوئ نو پروا نه کوي چې په هر ډیزاین یا شکل جوړوئ، نو هر یو چې تاسو ته اسانه ښکاري کولی شئ په هماغه طریقه یې جوړ کړئ. بیا مې دا ټول پراټې په یو لوښي کې کېښودل او یخچال کې مې کېښودل چې لږ ځان ونیسي. ورپسې بیا شروع وکړله چې کریپس پخې کړم. د دې دپاره مې یو کړاهي په منقل کېښودل او لږ کوچ سره مې غوړ کړله. بیا مې یوه سمڅۍ د کریپس اوړه نه پکې واچوله او د پراټې په شکل مې هواره کړله. دا اوړه ډېر نه پخېږي او همداسې سپین رنګ یې باید وي. کریپس چې کله په دغه رقم پخه شوه بیا مې وویستلو او په یو لوښي کې مې کېښودلو. په همدا شکل مې تقریبا 15 دانې پخې کړلې. بیا مې یو څنګ ته کېښوده چې لږ یخ شي. بیخي ډېر هم باید یخې نه شي چې بیا نوټیلا یا مربا ځان ته صحیح نه جذبوي. ورپسې مې بیا ځان ته ناشته تیاره کړله چې زه پراټې او داسې نور غوړ یا خواږه شیان نه خورم. دا چې زه ورزش کوم نو عموما صحي شیان ځان ته جوړوم. د دې دپاره مې یو قوطي مستې په یو لوښي کې واچولې. ورپسې مې 2 قاشقې ګرانوله پکې واچول. بیا مې دغه د میوې نه جوړ شوی د مربا په شان خواږه چې دا یو قوطي تقریبا 100 کالوري لري، دې نه مې هم 2 قاشقې واچول. بیا مې یو څو دانې ریسبیریز او یو څو دانې بلوبیریز هم په سر واچول چې دا 2 میوې ډېر کالوري نه لري او څوک چې وزن کموي کولی شي دنه ډېر وکاروي، ځکه چې دا هم خوندور دی او هم کم کالوریز لري. زما ناشته هم تیاره شوه. دا مې هم یخچال کې کېښودلو. اوس نو دا کریپس لږ یخ شول، نو دا مې په 2 ډوله جوړ کړل چې اول مې نوټیلا سره چې 2 قاشقې نوټیلا مې په سر واچوله او ښه مې هوار کړله او بیا مې یو طرف نه راتاو کړو. بیا مې په یو لوښي کې کېښودل. بل مې بیا مربا سره جوړ کړله ځکه چې زما د زوی مربا سره خوښیږي. دا مې هم په هماغه شکل اول مې مربا پکې ووهلو. بیا مې ښه صحیح هوار کړله. بیا مې دا هم هماغسې راتاو کړلو او په هماغه لوښي کې مې چې دا بل ایښی و دا مې هم کېښودلو. باقي مې هم بیا مربا او نوټیلا سره جوړ کړ. بیا مې په سر ورته میده شوې بوره وشیندله. ورپسې بیا لږ قیماق په نوټیلا کې واچولو، ګرم یې کړ او دا مې بیا د دوی په سر واچولو. په آخر کې مې بیا لږ بلوبیري د دوی په سر واچول ځکه چې زما د ماشومانو بلوبیري ډېر خوښیږي. نو بیا د دوی خواړه هم تیار شو. بیا مې پراټې له یخچاله وویستلې او یوه پیړۍ مې ترې راواخیستله او هواره مې کړله. اوس به زه تاسې ته وښیم چې څنګه کولی شئ پراټې جوړې کړئ، فریز یې کړئ او بیا یې د ضرورت په وخت کې د فریزر نه وباسئ او سرې کړئ.
پراټه به اول ښه صحیح هواره کړئ، بیا به یو کړاهي په منقل کېږدئ چې ګرم شي. بیا به دا پکې واچوئ او دواړو خواوو نه لږه سره کړئ. دواړو خواوو نه چې لږه سره شوه بیا به یې وباسئ. بیا به د فریزر دغه مخصوص پلاستیک کې واچوئ او فریز به یې کړئ. ما هم دغه څلور دانې پراټې جوړې کړلې او فریز مې کړلې. سبا بیا 10 دقیقې مخکې له فریزر نه وباسم او بیا یې سرې کوم. بیا مې هغه پراټې چې د نن ورځې دپاره جوړې کړې وې هغه مې سرې کړلې. زه پراټې په ډېرو غوړیو کې نه سرې کوم ځکه چې زما د ژوند ملګري په ډېرو غوړیو کې نه خوښیږي. همداسې په کمو غوړیو کې ورته سرې کوم. پراټې چې تیار شي بیا مې د هګیو پخولو دپاره یو کړاهي په منقل کې ایښودله او غوړي مې پکې واچول. غوړي چې لږ ګرم شو بیا مې 2 دانې رومیان میده کړل او دا مې هم پکې واچول. ورپسې مې لږه مالګه، 2 پلي اوږه او 1 دانه مرچک هم واچولو. بیا مې یو څو دقیقو دپاره دا ټول سره کړل تر څو رومیان ښه صحیح نرم شي. رومیان چې صحیح نرم شول بیا مې 3 دانې هګۍ پکې واچول. لږ نور مالګه مې هم د هګیو په سر واچوله او لږ تور مرچ مې هم د پاسه پرې وشیندله. بیا مې لږه تازه دانې هم میده کړله او دا مې هم په سر ورته وشیندله. بیا مې د کړاهي سر بند کړ او پرې مې ښودله چې هګۍ پخې شي. په آخر کې مې د شیدو چای هم جوړ کړ. زما د شیدو چای بیخي ډېر خوښیږي نو ځکه یې هره ورځ جوړوم. نو د دې دپاره مې اول اوبه په یو وړوکي دیګۍ کې واچولې. بیا مې 2 قاشقې تور چای چې زه عموما دغه چای چې تاسو ګورئ دغه کاروم واچولو او 1 قاشقه بوره واچوله او پرې مې ښودله چې جوش شي. اوبه چې جوش شو بیا مې شیدې پکې واچولې او ښه صحیح مې جوش کړلې. شیدو چای چې په دغه شان یا سمسۍ ته ورته شي سره څومره ډېر وخورئ هماغومره به ښه او خوندور چای راشي. چای مې چې تقریبا 15 دقیقو دپاره ښه صحیح جوش کو بیا مې منقل ګل کړ او دیګ مې ترې لرې کړ. دا مې بیا په دغه پیالو کې واچولې. بیا مې د هر څه په میز باندې کېښودل او ټول کېناستو. سهار ناشته مو وکړله. نو دوستانو دا د نن ورځې ولاګ هیله ده چې خوښ شوی مو وي. که مو خوښ شوی وي نو لایک یې کړئ او که زما چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ. ښه وخت ولرئ. الله پامان.